نو چې کم سړی صاحب نصاب وي په دې دواړو نصابونو کې چې د کم یو هم دی مالک دی په هغه باندې صدقه فطر د خپل طرف نه او د خپل نابالغ اولاد د طرف نه دا واجب ده. او په اولاد کې که هغه اولاد چې هغه لیونی دي مذوبان دي په څه باندې نه پوهېږي دا د ماشومانو په حکم کې دي د هغو هم په ده باندې واجب ده. دی به د هغو د طرف نه هم صدقه فطر ورکوي سرسایه به ورکوي. د ښځې او د بالغ اولاد د طرف نه په سړي باندې واجب نه ده که ادا یې کړه نو ښه خبره ده. یا دا سرسایه څومره ده نو څنګه مسلمانان هغه خو صرف دغه یو مقدار پیژني چې هغه د غنمو دی. د غنمو دا کم نصاب چې لګولی کېږي او دا کم مقدار مقرریږي دا خو د امت د هغې کسانو دپاره چې دا کمزوري کسان دي. نو د غنمو نه په حکم 2 سیره غله ده او د هغې قیمت 260 روپۍ جوړیږي او د وربشو یا د چوارو د خرما او د وسکو دا 3.5 سیره غله بیا جوړیږي. نو د وربشو دا 560 روپۍ جوړیږي او د چوارو دا کجورو دا 1920 روپۍ جوړیږي او چې کم دا وسکو دا نصاب دی نو هغه 3150 روپۍ جوړیږي. نو چې کم اعلی قسم خلق دی الله پاک ول مالیت ډیر ورکړی دی هغو له پکار دا ده چې هغه د یو کس دغه 3000 څه د پاسه ادا کي. کم چې د هغې نه کم وسعت واله دي نو پکار دا ده چې هغه بیا دا بل ادا کي 1900 والا ادا کی. کم چې د هغې نه لږ کم دی هغه پکار دا ده چې د 500 والا ادا کی. او چې کم د امت ډېر مالداران نه دي خو د نصاب مالکان دي لکه داسې ډېر خلک دي نو هغوی دې د غنمو په اعتبار سره ادا کی. نو د عامو طرف نه چې کم دی صدقه فطر 260 روپۍ ده. 260 روپۍ به د خپل طرف ورکوي او د یو بچي د طرف نه به 260 روپۍ ورکوي کم چې نابالغ اولاد دی. او د بالغو د طرف نه که دا ادا کړه بهتره خبره ده. د کور والا د طرف نه که دا ادا کړه بهتره خبره ده. دا ادا کیږي.